د مولانا جلال الدین محمد بلخي د حکایتونو پنځم حکایت. د حیواناتو او زمري کیسه. په یوه شنه ورشو کې مختلفو حیواناتو ژوند کاوه. د یوه زمري له لاسه پتنګ و، ځکه زمري به وخت بې وخته د ښکار لپاره راتلی. حیواناتو نشو کولی چې سړ وکړي او له ویرې ترهېدلي ګرځېدل. هره شېبه دا ویره ورسره وه، هسې نه چې زمري پر دوی حمله وکړي. یوه ورځ ژوي په ګډه زمري ته ورغلل. ورته یې وویل: موږ په ډېر درناوي له تا هیله کوو چې نور د ښکار لپاره له خپله ځایه مه ښورېږه. ستا مړښت پر موږ، تا ته به ښکار همدلته راوړو. زمري په ځواب کې وویل: که ستاسې دا خبرې رښتیا د صداقت له مخې وي او چل او دوامخي پکښې نه وي، نو زه دې ته تیار یم، خو زه نورو ډېر ځله غولولی یم. ډېرو لړمانو امارانو په مکر سره خوړلی یم. تر ټولو بده لا دا چې زما خپل نفس را سره چل کوي. بیا نو څنګه پر تاسې باور وکړم؟ له پریشانۍ او ناراحتۍ څخه ویره په خپله د ناراحتۍ او پریشانۍ سبب ګرځي. راځه پر خدای توکل وکړه، دا لاره درته ښه او ګټوره ده. ژوو وویل: له تقدیر سره جنګ جګړه مه کوه، چې لیکل شوی تقدیر هم له تا سره په جګړه نه شي. د الله جل جلاله د حکم پر وړاندې لکه مړی بې خوښۍ او ارادې شه، چې د زمانې له ناخوالو په امان پاتې شي. زمري وویل: په خدای توکل ښه دی او هم د پیغمبرانو خاصه ده، خو توکل باید د دې سبب نشي چې انسان دې لټي او بیکارۍ ته مخه کړي. ژوو وویل: توکل نه کول او په کار و کسب پسې نه تلل، دا په خپله د بې ایمانۍ نښه ده. هیڅ کسب او کار د الله رحمت ته تر امید لرلو غوره نه دی. راځه تسلیم شه. ډېر خلک له بلا تښتېدلي، خو تر هغې په لویه بلا اوښتي، لکه هغه سړی چې د مار له ویرې د ښامار پر لور تښتېدی، لکه فرعون چې خپل ټول نارینه خپلوان یې ووژل، او په هغه چا پسې چې دی ګرځېده د ده په خپل کور کې رالوی شوی. هر ماشوم تر هغو چې په خپلو پښو درېدلی نه وي د خپل مور او پلار پر اوږو او سر سپور وي، خو کله چې د ګرځېدو شي باید ډېرو ستونزو ته ځان تیار کړي او د لویېدو او پاڅېدو کړاو په خپله تېروي. هغه چې د خپلې مهربانۍ له مخې باران وروي چې د ټولو تنده ماته کړي. زمري په ځواب کې وویل: خدای زموږ مخ ته زینه ایښې ده چې پوړۍ په پوړۍ ورو ورو په ترتیب سره پاس وخیژو. که تاسې په ټګۍ سره پښه، ګوډه یا لاس پټ کړئ، هیڅ ګټه نه کوي. که یو څوک مزدور ته بیل په لاس ورکړي، بیا د دې اړتیا نشته چې هغه ته ووایي څه وکړه، ځکه مزدور په خپله پوهېږي چې بازار ترې څه غواړي. زموږ لاس هم لکه بیل د هغه د کار کولو نښه ده چې الله جل جلاله د موږ نه کار کول غواړي. کله چې د زړه له کومې د هغه په خوښه کار وکړو، بیا به ډېرې نښې نښانې در وښیي او هم به الله جل جلاله درته پټ اسرار ښکاره کړي. که شکر ونه کړې، بیا به د دوزخ له کښته نه کښته ځای ته لاړ شي. الله جل جلاله موږ څخه غواړي چې په خپلو کارونو کې پر هغه توکل وکړو، یعنی اول کښت، بیا د حاصل لپاره له هغه نه مرسته وغواړو. حیوانات په یوه غږ وویل:
ډېرو خلکو د حرص له کبله غوښتل سره سپین غونډ او ذخیره کړي، خو دوی ولاړل او هر څه ترې پاته شول. د جهان له خلقته پیړۍ پیړۍ تېرې شوي. ډېر داسې خلک وو چې هغوی فکر کاوه ښه ځیرک او هوښیار دي او په خپلې پوهې او ځیرکتیا سره کولی شي غرونه له بیخه راوباسي. د هغوی هیڅ نوم او نښانه پاتې نه شوه، خو هغو کسانو چې مکر او غولول پرېښودل د الله جل جلاله له حکم سره سم کړه وړه یې وکړل، تلپاتې خوشحال بریالي شول. ته هم د هغو سترو خلکو غوندې له بې ځایه کوښښ نه لاس واخله چې د هغوی په ډله کې ونه شمېرل شي.